دا د اوس راځي اپشن د پچی راځي زه د هر امر لبیک وایم وروره. بند کوي سفارتونه، بند کوي. دا څه افغانان چې تللي ټول راولېږئ. دلته مځکې شاړې دي وروره. جوار به څوک کوي، ګلفتا پرست به څوک کري، غواګانې به څوک ساتي. ټول رانه لاړلې اروپا ته، موږ هم دلته تانا پرې کړو. موبیل زه ما په غواګانو فارم کې ګوره شریک یو ښه. راځئ د تې وروره ګله، نور نه غواړو په دا لندن او په دې اروپا کې د تاسو د ارامه ژوند سوسیالو تناسې دلته په موږ باندې ټاپې وهئ. کله د مکتب نه غواړو، نه مکتب غواړو، نه بل غواړو. تاسو هم راځئ وروره. دا د هلمند دښتې به څوک خړوبوي؟ دا لبلبان، دا شیونه دا به څوک کري؟ د مونږ خو هم دلته بیړه غرقه کړه د شفتالو په کرلو په پانډو باندې. تاسو هلته ناستې بس یو 100 روپۍ 200 روپۍ راولېږئ، هغه هم راباندې احسان کوئ چې والا ما لېږلی ده. خود به یې رالېږئ. دا کار کړی ګوره، د لغمان نوم دې خالي یو ګوپیان دې یاد کړو. زه لغمان ته لاړم، نه بادرنګ هم پکې سته، هغه نشته. بادرنګ هم پکې سته وروره. هغه تا کړی ده، تا د بادرنګو ویډیو کړې ده وروره. ګوله ټول راځئ دلته، زه درته کار هم پیدا کوم، روزګار هم درته پیدا کوم، شفتالو پانډ هم درته اخلم. همدغه چلوئ. زه تیکره هلته ناست یم، مفت انټرنېټ هم دراسې دلته د مونږ مازغه هم راوخوړه. که مې په فارم در سره ګډی بیا درځم. او موبیل صاحب دویم واده خو کولی شو که نه؟ دویم واده والا ولې نشي کولی نرمن دی. امین صاحب زه هم کولی، هلته خو دا هم نشي کولی.